شيخ الاسلام ابن تيميه وایي چې واهل الحديث هم السلف، الحديث څوک دي؟ سلف دي. کم من القرون الثلاثه دي، دا القرون الثلاثه ولا خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دا خلک اهل حدیث دي. ومن سلك سبيلهم من الخلق، او هغه خلک اهل حدیث دي چې دغه درې ډلو په لار پسې د درې قرون په لار پسې رواني، په دې صحابه او رواني، تابعین او رواني، سبي تابعین رواني، اهل حدیث ویل کیږي. مجموع الفتاوا شپږم جلد 355 صفحه. نو اهل حدیث کو پیژندل چې صحابه او تابعین تابعین چې کوم عقیده او کوم عمل او هغه عقیده او هغه عمل به هم څه کړی دی، خپل کړی دی. اوس د صحابه او عقیده او تابعین او عقیده او تابعین او عقیده او ان شاء الله په منځ کې به تاسو ته راځي وضاحت کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل کتاب العقیده الاصفهانیه اول جلد 155 صفحه کې وایي العقیده الاصفهانیه اول جلد 155 صفحه کې وایي واهل الحديث هم المتبعون لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل حدیث چاته وایي چې هغه تابعداري د صحابه او د رسول الله کوي، د رسول الله د صحابه او تابعداري کوي، د هغو په نقش قدم رواني. فهم د اهل الحديث اهل الاثار النبويه، دا خاوندان د هغه مرویات النبويه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوم آثار نقل دي. وهم اهل الحديث والسنه، دته اهل الحديث او اهل السنه وایي کیږي. العالمون بطريقهم، چې دوی خبر دي په طریقې د صحابه باندې. اهل حدیث چاته وایي چې صحابه پسې روان دي، سنت والا دي او د صحابه په طریقو باندې څنګه دي، ټول ډېره خبر دي. نن سبا غټ مشکل زموږ د اهل حدیث منځ کې چې دا بعضې وخت په بعضې مسلو کې چرته راځي او تفریقه واقع کېږي. هغې وجه دا چې دغه وخت موږ د سلفو فهم پرېږدو، خپل فهم مسلط پر حدیث او آیات باندې. نو خپل فهم چې مسلط پر آیات او حدیث باندې موږ بیا هغه شی څنګه سي خطا سي، ځکه چې ته فهم لرې خو زه هم لرم، چې زه لرم هغه زما مخالف هم لري فهم. نو کله ته موږ معیار فهم د صحابه وګرځو، خپل فهمونه پرېږدو، دا مسله څنګه ده؟ اسانه ده. تفریقه ممکن نه راځي. د صحابه فهم دایره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخیستی دی. نو وایي چې المتبعون لها، دوی د سنت تابعداران دي. وهم اهل العلم بالكتاب والسنه، دغه اهل حدیث اهل العلم بالكتاب والسنه دي، د قران او د حدیث علم والا دي. په كل عصر ومصر، په هر زمانه او په ښار کې. فهؤلاء الذين هم افضل الخلق من الاولين والاخرين، دغه اهل حدیث بهترین د انسانانو دي، هم په عوامه اوسه. بل ذلك ما شيخ الاسلام ابن تيميه واهل الحديث هم اهل السنه والجماعه، فالحديث هو السنه والجماعه هي الحق. ومن كان